د انقلاب انځور دلته اوږد انقلاب تیر شو، دلته ډیر زیات خلک مړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو ښه ماړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو. د شهیدانو او غازیانو کیسې، نهمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى، اما بعد. محترمو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوش او خوشحاله بیاست. د واده لومړۍ شپه یې د شهادت لومړی ماښام سو. قدرمنو اوریدونکو، د امریکایي یرغلګرو او د هغوی د مزدورانو لخوا د هیواد په هره برخه کې د ترسره شویو وحشتونو کیسې ډېرې دي. په دې لړ کې یوه کیسه له حبیب الله اکا اورو. حبیب الله اکا ته مې وویل، ستا 2 بچان شهیدان سوي، که دې خوښه وي لږ معلومات به راسره شریک کړې. حبیب الله اکا وویل، دا خو به په ریا کې نه راځي. تېر کال هم له کابله خلک راغلي وه، هغوی هم پوښتنې کولې، دا خو به زما د بچانو شهادت ته کومه خبره نه وي. بیا مې قناعت ورکړ، راسره ویې منله. حبیب الله اکا سپینږیری و، عمر یې تقریبا د 70 کلو ترمنځ و، معیوب هم و. حبیب الله اکا د لوګر د مرکز د کمال خیلو اوسېدونکی دی. د حبیب الله اکا 2 زامن شهیدان سوي، خو د شهادت پیښې یې ډېرې غمجنې دي. حبیب الله اکا د شهیدو زامنو د شهادت کیسې داسې راته وکړې. قدرمنو اوریدونکو، د ژمي په راتګ سره به مجاهدینو هجرت کاوه. کلی او کور به یې پرېښوده او ګرمو سیمو ته به تلل. نو صفي الله ایران ته ولاړی. ویل یې چې یو څه کار به وکړم چې دا د واده مصارف به هم برابر سي. په ایران کې یې یو څه وخت تیر کړ، د ایراني حکومت لخوا ونیول سو، بیرته یې له سفر یعنې خارج کړ. هوا یخه وه، منی به و. صفي الله ته مو د واده ترتیب برابر کړ. د سمیز دود له مخې مو ماپښین واده ورته راوړ. سبا ورځ مو د ولیمې ډوډۍ ورکوله. ماښام صفي الله یو بل برابر هلک له ځانه سره کړ. پر موټرسایکل باندې د بازار خواته ولاړل چې ګروپونه یعنې برقونه راوړي. خو هلته په کمین کې اربکیان ورته ناست وه. بیرته چې له بازار څخه راتلل، اربکیانو درولي وو. صفي الله یې هلته ځای پر ځای شهید کړ او هغه بل هلک کور ته راغلی. ویل یې صفي الله یې شهید کړ. دا غږ بیخي دروند را باندې تمام سو. حیران پاتې وم. وانې مې ووتې، ماښام تیاره وه، زه معیوب وم، د لاس لکړې راسره وې، زه سم نه شوم تلی. د صفي الله مور راڅخه مخکې سوه، له ما وروسته یوه خور راپسې وه، روان و. بجلي مو شاوخوا پر لاره اچوله چې د صفي الله پر جسد مو سترګې ولګېدې. د واده کالي یې پر ځان وه، پر سر یې موټرسایکل ور اچولی و. د سیمې وضعیت خراب و، په کلي کې سړي نه سوی ګرځېدلی. ښځو له شهید سره موټرسایکل راپورته کړ، زنه یې ور وتړله. څنګ ته یې نږدې د همسایه د کور ښځو کټ راوایست، پر هغو مو کښېښود، کور ته مو راوړ. د صفي الله د شهادت غږ دومره ګنګس کړم چې تر کوره مې جنازه وړله، خپل پلټو مې پرې ور وانچاوه. کور کې ښځو کمبله پرې واچوله. بیا زما فکر سو، د کور په انګړ کې مې کښېښود، ناوکۍ ورته راغله، سوي کړکۍ یې وکړې. د واده لومړۍ شپه یې د شهادت لومړی ماښام سو. حبیب الله اکا سلګیو او اوښکو نورو خبرو ته نه پرېښود. په خبرو کې یې وقفه وکړه او په خپل ښی لاس یې څادر سترګو ته پورته کړ. اوښکې یې وچې کړې. دلته ډېرې ناوکۍ په سرو لاسو کونډې سوې. د فراق دردونه یې وزغمل. په شهادت یې لالی ښکل کړ، سر ته یې ټک ورکړ، تنها دې پرېښودمه. 15 کلن جسد. همدې حبیب الله اکا زیاته کړه. بس یو څو ورځې وروسته مو هغه کور پرېښود، کډه مو وکړه. حجت الله زیمي د اربکیانو لخوا ونیول سو. مړی ژوندی یې ورک و، هېڅ دراک یې نه و. موږ خبر نه و چې هغه یې نیولی دی.
زه به یې هر وخت ملګرو ته ورتلم چې حجت الله چېرته دی، هېڅ درک یې نسته، که بندي وي که شهید سوی وي راته ووایاست، زړه مې ارام نه کوي. هغوی به ویل چې چېرته معسکر ته تللی دي، حال یې نه راته وایه. هغوی خو خبر وو چې چېرته یې ښخ کړي دي، ځای یې معلوم نه دی، مړی ژوندی یې راڅخه ورک وو. داسې شپې مو تېرولې چې یوه الله جل جلاله ولیدو. تقریبا 5 کاله تېر سول. د کلي په ویاله کې یوه ورځ ډېرې اوبه راغلې وې. د ویالې له غاړو څخه یې خاورې وړې وې. د ویالې پر غاړه دهقان بیلچه وهلې وه چې ګوري څه ورته ښکاره سوي وه. مجاهدینو خبر راکړ چې دلته راسه. زه چې ورغلم جسد یې ایښی دی، خلک ورڅخه راتاو دي. ورنږدې سوم، ومې کوت، له غاښو څخه مې وپېژاند چې حجت الله دی. ډېر یې ژوبل کړي وو، په لاسونو کې یې زولنې له همهغسې پاتې وې. بس دا حجت الله زیمې په دغسې رقم وحشي اربکیانو راته شهید کړ. ورڅخه مې وپوښتل دا معیوبیت دې له څه وجې دی، څومره وخت یې کېږي؟ ویل یې له کابله راتلم، په واغجان تنګي کې موټر حادثه وکړه، بس هلته ژوبل سم، یوه پښه مې لنډه کړه، ډېر زور پرې نسم کولی، 8 کاله کېږي چې په دې حالت کې یم. ورته ومې وویل دلته دې اوس وظیفه ده؟ ویل یې ملګرو راته وویل چې دلته راسه، له موږ سره به یې. ما هم ومنله چې پر نظام دې قرباني ورکړې ده، اوس یې باید وساتې، یو څه د کور چای بره به هم برابر سي. ورته ومې ویل پلار ته خو بچان ګران وي، چې شي یې ډېر خفه کړي یې. حبیب الله اکا سور اسویلی وایست، ویې ویل چې کله غږ راباندې وسو چې صفی الله شهید سوی، ویده غوندې سوم، سم نه پوهېدم. کله چې مې ناوې یعنې مژور د خپل شهید خاوند سر ته ودرېده، فریاد یې وکړ، ویښ سوم. ده صحنه سخت راباندې تمامه سوه چې کله مې د شهید حجت الله په لاسو کې زولنې ولیدې، سخت درد یې راکړ چې ظالمانو به څنګه وهلی وو. بس هغه وخت و تیر سو. حبیب الله اکا په سلګیو کې وویل د خپلو زامنو پر شهادتونو فخر او ویاړ کوم، د الله تعالی شکر ادا کوم چې زامن مې د الله جل جلاله په لاره کې شهیدان سول. نور نسم در سره غږېدلی، جګر خونی یم. که نور معلومات په کار وي زما له زوی سره وغږېږه، هغه به نور معلومات درکړي. د 2 شهیدانو له ورور قاري حیات الله عابد سره مې خبرې وکړې. هغه راته وویل له کور څخه مدرسې ته تلم، په لاره کې خوب راباندې راغلی و، بېرته را وګرځېدم، نږدې د ماما کور ته ولاړم، هلته ویده سوم. خوب مې ولید، په خوب کې دا پیغام و چې حجت الله شهید وي. لنډه دا چې خوب الهامي و. یو عالم ته ورغلم، خوب مې ورته بیان کړ. هغه راته دا تعبیر وکړ چې شهید حجت الله به پیدا سي ان شاء الله. 2 ورځې وروسته په مدرسه کې وم، پلار مې زنګ راته وکړ چې حجت الله خو پیدا سو، راځه. د کلي مجاهدینو زنګ راته کړی و. د قاري حیات الله عابد څخه مې وپوښتل شهید حجت الله په کوم کال ونیول سو او څه وخت پیدا سو؟ عابد صاحب وویل شهید حجت الله ورور مې د 1493 هجري شمسي کال په 3مه میاشت ژوندی ورک سو، او پر 1498 هجري شمسي کال د اولې میاشتې پر 14مه نیټه مو په داسې حال کې شهید وموند چې په لاسونو کې یې له زولنې پاتې وې. شهید صفی الله متقي ورور مې د 1409 هجري شمسي کال په قوس میاشت کې د واده په شپه په شهادت ورسید. انا لله و انا الیه راجعون. د شهید حجت الله عابد د سنگر له ملګري خان آغا عاصم څخه مې وپوښتل که د شهید حجت الله په باره کې معلومات راسره شریک کړې. عاصم صاحب وویل د کمال خیلو په ساحه کې اربکیانو ډېر ظلمونه وکړل. اربکیانو ته به چې مجاهد په لاس ورنغی نو د مجاهد ورور یا پلار به یې شهیداوه. د اربکیانو د ظلمونو له وجې ولسي خلکو کلي کور پرېښود او کډه سول. شهید حجت الله عابد ته الله تعالی داسې نیک او ښایسته صفات ورکړي وه. شهید حجت الله د قرآن کریم حفظ هم کړی و. هر وخت به یې په کمین او تعرض کې ګډون کاوه. شهید حجت الله په کنډو کې له ملګرو څخه جلا شوی و. کور ته روان و چې په لاره کې اربکیانو ونیوی. درک یې بیخي ورک سو، د مړي او ژوندي درک یې نه لګېده. ډېرې پوښتنې مې پسې وکړې خو معلومات یې ونه سول. اربکیانو د خپلې پوستې تر څنګ د ویالې پر غاړه ژوندی ښخ کړي وو.
کله چې د ساحې څخه اربکیان ورک سول، ساحه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغله. د کلي دهقانانو پر دې ویاله اوبه بیولې. دهقان چې بیلچه وهلې وه نو څه ورته ښکاره سوي وه. هغه زموږ مرکز ته راغلی او ویې ویل دلته راسي. موږ ورغلو، په رالسولو مو اشاره وکړه. ګورو چې انسان په ولاړه ښخړل سوی دی. له خاورو م راویست، ډېر یې ژبل کړي وو. له نښانو څخه مو وپېژاند چې ورک حجت الله عابد دی. بیا مو د شهید جنازه وکړه او ښخ مو کړه.